ډېره مننه کوم د ستاسو که د بصر صاحب اجازتي منظر صاحب نظم درسره شریکوم. هغه نه مخکې غزل چې هغه نه مخکې څه شعرونه دي چې جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې، جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې، رڼا به درله راوړمه د روڼ سحر نه مخکې. او د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي، د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي، هېڅ نه و پیدا اشنا د ستا بشر نه مخکې. او په دغه مات منګي پسې به ځمه خو ترکمې، په دغه مات منګي پسې به ځمه خو ترکمې، دنیا خو نوره نشته دی د برګودر نه مخکې. او په دغه مات منګي پسې به ځمه خو ترکمې، دنیا خو نوره نشته دی د برګودر نه مخکې. او په دې پسې جنت ته خو جنت پسې به څه وي، هایون صاحب په دې پسې جنت ته خو جنت پسې به څه وي، ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې. په دې پسې جنت ته خو جنت پسې به څه وي، ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې. او یو ټال او بله بیره راته یاد دي محبوب جانه محبوبه ماشومتوب نشته د دې منظر نه مخکې. نظم له راځم عنوان دی که بیا یې وروسته قبلوي او که نه، چې ربه یو سوال کوم، ربه یو سوال کوم منې او که نه، که بیا یې وروسته قبلوي او که نه. زه خو مې ژوندونو باندې ډېر حق لرمه، لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو شته څه ارمانونه په زړه، ځکه لرمه څو سوالونه په زړه چې ته ما سره منې او که نه، که بیا یې وروسته قبلوي او که نه. یو څو ګیلې به درته نور وکړم بصر صاحب، یو څو ګیلې به درته نور وکړم، او لا زما خو ارمانونه شته دی، زما ګیله ده زما لویه ربه چې زه ماشوم یم او د مور په غېږ کې زه د 2 میاشتو وړوکې کاکې تا رانه پلار واغېسته. ولې خدایه زه به د چا نه اوس ممونه غواړم، ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم. منظر صاحب زه به د چا نه اوس ممونه غواړم، ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم. زه د ژړا له پیدا کړې منانا، زه د اوغا له پیدا کړې ما، زما ښایسته جامې خوښېږي نه سو ده، ارمانونه مې رجېږي نه سو، تا څه ویل پلار راته یادېږي نه سو. زما ګیلې ته غور کوې او که نه، که بیا یې وروستو قبلوي او که نه، یو څو ګیلې به درته نور وکړم. زه هغه بله ورځ د خان کوڅه کې، زه هغه بله ورځ د خان کوڅه کې کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ، د ښار یو سپین یو برجۍ ته ولاړ، چې ور مې وټکوه نو لویه ربه په دغه وخت کې د خان سپیره ووتل. زه سم سخت د خپې نه ونیولم، ماتې نه منډه که راپرېوتم یو ناڅاپي و سپي د خپې ونیوم. په دغه وخت کې بیا یو 2 کسانو زما یې خپه خلاص کړه د سپي د خولې نه. زه بیا په ګوډه کور ته راغلم، چې کور ته راغلم په چغو شومه چې ویې زه راشه زه سپي وخوړم. مور ته مې ویل چې ته راځې او که نه، که بیا وروستو قبلوي او که نه. یو څو ګیلې به درته نور وکړم، زه چې د سکول واړه ښایسته ووینم، لاس کې بیګ او یا بسته ووینم، چې چولې وښې سپینې جامې او بیا ښه بوټان او ښه ټوډۍ کې راشي، زه ورته وسوځم لمبه لمبه شم، ځکه بیا تا ته ټول ګیله ګیله شم. نو په دغه وخت کې ته راځې او که نه، که بیا وروستو قبلوي او که نه. چې د آدم په غلطۍ زه سوځم، او د حوا بچی دې زه پیدا کړم، بیا د غنمو په تول ما سوځوي. چې د آدم په غلطۍ زه سوځم، او د حوا بچی دې زه پیدا کړم، بیا د غنمو په تول ما سوځوي. نو چې تا ته نه کوم ګیله چاته وکړم، زه بیا د ویر دغه دنیا ته وکړم، د قاتلانو ظالمانو دنیا، د سودخورو د خانانو دنیا، د ځناورو حیوانانو دنیا. محبوب د نور هم سوځوي او که نه، که بیا یې وروستو قبلوي او که نه. ربه یو سوال کوم منې او که نه، که بیا یې وروستو قبلوي او که نه. زه خو مې ژوندون باندې ډېر حق لرمه، په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو شته څه ارمانونه په زړه، ځکه لرمه څو سوالونه په زړه چې ته یې ما سره منې او که نه.